السلام علیکم ګرانو دوستانو. افغان لوبډله به له کابل کيمپ وروسته کندهار ته ځي. تېره ورځ افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې نږدې 13 لوبغاړو ته په کابل کې د هغوی د مهارتونو د لوړولو په موخه روزنیز کیمپ پیل کړی دی چې تر 15 ورځو پورې به دوام وکړي. د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړي به راتلونکي اګست میاشت کې د پاکستان سره 3 ورځنیو لوبو ته د ښه چمتووالي په موخه له کابل کیمپ وروسته کندهار ولایت ته ولاړ سي. هلته به څو ورځې په کیمپ کې ګډون وکړي. ویل کېږي چې په کندهار کې ځکه لوبغاړو ته کیمپ جوړیږي چې هوا یې متحده عربي اماراتو ته ورته ده. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. له یاد کیمپ وروسته به د ملي لوبډلې لوبغاړي په یو اوږد سفر متحده عربي اماراتو ته ولاړ سي. هلته به د پاکستان سره له لوبو وړاندې یو اوږدمهاله روزنیز کیمپ کې ګډون وکړي تر څو په ښه ډول د یاد هیواد له آب و هوا سره بلد سي. هڅه دا کېږي چې د پاکستان پر وړاندې لوبو ته افغان لوبډله بشپړه چمتو سي. په دې تاریخي سیریز کې د بریا سره به له یو خوا پر افغان لوبډلې د خلکو باور پیدا سي او له بلې خوا به 2023 کال نړیوال جام ته د رسیدو لپاره واټن راکم سي. افغان لوبډلې تر دې مهاله د 2023 کال ته د رسیدو په سوپر لیګ لوبو کې 3 لوبې کړي دي، 3 سره یې ګټلې دي چې اوس مهال د جدول په 6م ځای کې قرار لري. بنگلاديش به د 50 نمرو په درلودلو سره د جدول لومړۍ لوبډله ده. سریلانکا به د 8 نمرو په درلودلو سره اوس مهال د جدول وروستۍ لوبډله ده. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.